بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى للاستعلاء نحو زيد على السطح وعليه دين. دغه حروف جراش نند على سبق شریش دغه سمانه مشتشای نو استعلاء د باب استفعال مصدر ده. طلب علوا یعنی بلندی کا حصول، بلندی کا حصول. د استعلاء مراد دغه ده. اس وغلا چې دو للاستعلاء د پورا د حصول د بلندی دو د بلندی د حصول شاول د پورا. مثال په تور نحو زید علی السطح چې زید او چت بونده ده. وعلیه دینون او په د بونده قرضه سوارا دو. ٹھیک شو؟ شائس دغه استغلا شه مراد دغه ده چې د علا جارا چې په معنا د استغلا استعمالېږي. دا مشته دا شی چې مدخول د علا چې ده مقابل د علا ته په د بونده بلندی و غلو حاصله ده. زید علی السطح، علا حرف جر په چا داخل شو ده؟ سطح بنده داخل ده. اس دا سطح چې دو دغه تویی مدخول و علا چې دو دا تویی داخل. اس د علا مدخول سطح ده. اس د زید چې د علا نه مقابل لا یعنی د علا نه مقابل ته د علا په مدخول باندې بلندی حاصلای. استغلا دا مشته شي د علا نه مقابل د علا په مدخول باندې بلندی شي. اس دا بلندی دا علوا دا پوسولا دا لیا حقیقی وی دوا قسمه ولیا مجازی وی. حقیقی مثالی مشته دارو کړه دا زیدون علی السطح، زید په چت باندې دا. اس یقیني خبره ده مشتو سے پسترګي ویني کنه چې زید په چت باندې موجود دا. اس چت و تلوند دا زید په پوستا مراد دا څنګه کنه یعنی واقعي د علامه قبل چې دا ا د غلا په مدخول باندې پوستا په نظر شدا کی سرسی مشتو سے تا وکلا کلا دا د مقابل ولا بلندی یا پوس ولا د علا په مدخول باندې د حقیقي خو نه وي خو مجازان وي. مجازان د علا مقابل د علا په مدخول باندې بلند ایسوب شي. لکه دغه مثال شي علیه دینون، علیه دینون. اس دا داین یو داسې شای نه ده چې د په سر باندې پرېت ده. ٹھیک شله کنه؟ خو دین از دغه ظاهري مراد دغه ده هغه د استعلا په مناسبت سره چې د علیه علا مدخول سکتا د ها ضمیر مجرور متصل چې زید ترجع ده. یعنی د علا په مدخول باندې دغه دین چې دا د اصل شه مقابل لکنه دا مبتدا ده نو دا مقابل لا یعنی د علامت خول چې هغه ضمیر هادا مجرور متصل په ایک باندې دین ته بلندی حاصله دو، غلو او ته حاصله دو. یعنی ظاهران خو په مکروز باندې قرضه سورا نه لیدا نشي خو چونکه د قرضه یو بوج ته د قرضداري په 60 باندې دا یو پرېتی په ساری دا بوج پرېتی به ذکر د ژبه خوندون چې د هر ژبه ولا اغه اده قرضه د باو و د قرضه بلندی و د درنولی په مقابل د لفظ علی استعمالای په عربي ژبه شه لکه چې وی ویل چې علیه دینون. از دا علیه ولا ضمیر چې دا په طرف ته زید راجع ده یعنی زید باندې قرضه سوارادو. ترکیب ته غوړ رونسی وغلا للاستعلاء چې غلا د پورا د استغلا دو. تقدیر د عبارت و داسې شي چې وغلا ثابت للاستعلاء چې ظرف مستقر ته وبوسه او جار مجرور چې دغه ظرف مستقر یې کې
उतारू या नब्बो से बिया या माना मुराद जवात वی خو تو سه چونکه س طالبون استاد د زده کړې وخته نو میژوې دغه به وسره یدای وغلا ثابت للاستغلاء اسم د غلا دغه شی د میژ اسم دا کنه دا نه میژ مبتدا جوړای غلا مبتدا للاستغلاء دا لام یا مشتو سے ویلا دا کنه چې لام یا ډېر معنی دي کنه معنی د ملکیت ته پرار سی نو دا لام جرا ده استغلا دا مجرور ده جار مجرور متعلق شي په ثابتون صيغه د اسم فاعل بره ثابتون صيغه د اسم فاعل سره د ضمیر فاعل سره د خپل متعلق دا شبه جمله شلا و خبر د مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه وکدا سے د ول چې خبر می جمله فعلیه او ته جوړای بیا هغه تقدیر د عبارت داسې شي وغلا یثبتو فعل او ته وبسه ثابتون چې هغه مې صيغه د اسم فاعل هغه نه شبه فعل جوړ شو کنه شبه فعل ثابتون شبه فعل کنه چې سره مې تړل بیا شبه جمله ثابتون للاستغلاء دغنا رغلا شبه جمله دا خبر دی غلا وکب ثبتا میجو توبسی وغلا يثبت للاستغلاء بيثبت فعل مضارع معلوم صيغه واحد مذکر غائب غلا یا واحد دکنا يثبت و مذکر دا نو د مذکر غائب ول صيغه وته هغه يثبت بيثبت فعل سره د ضمیر فاعل سره د خپل د متعلق دا جمله فعلیه خبریه شي دا خبر دی غلا نحو زید غلا السطح وعليه دین اس دا دوی جمله دی دایوا د حقیقی بلندی حقیقی مثال دا ویوا د بلندی مجازی مثال دا پہلا معنا دو نحو زید غلا السطح چې زید موجود دا په چت باندې वो दवा में से गलाई है दाइनुन पतबंदे दाइन स्वेरदा कर्जा दाइन कर्जे तभी ना शा नहव मुजाफ ज़ैद मुब्तदा गला सतह जार मजरूर वे मिश्त से ज़र्फ़ मुस्तक़र वो दावे मुताल्लिक कई मौजूदुन गलत सतह मौजूदुन सिगद इसम मफऊल सरा द खपल मुताल्लिक दावे शबह जुमला शी खबर द मुब्तदा खबर जुमला इसमिया खबरिया دا ظرف مستقر چې توبوسی کنه دا به دغه جمله مزاج مطابق توبوسی په چات باندې چې کنه سړای خو یو ټیم په موجود یا همیشه خو نه کنه او په دمو کا د مثال د ویلې په ټیم شه دای په چات باندې موجود ده بدا جمله اسمیه خبریه معطوف علیه واو حرف عطف علیه غلا حرف جار ها ضمیر مجرور متصل چر راجع ده په طرف ته زائد نو دا جار مجرور دا به متعلق شي او سش پره خلاص سطح ناکنه دا ته اخو انا خو مې ګوشي جمله جوړه کړې ده معطوف علیه ہے اس علیه داغه د خبر حصہ ده داینون دا مبتدا ده علیه دا ویل ته پیژنې چې دا خبر حصہ ده لکم په مبتدا شه مبتدا خو معرفه وی کنه دا جار مجرور چرسی داغه عموما دلالت کوي چې دا حصہ خبر ده به جار مجرور نه علاوه په جمله شه نظر وچوي چې کیم اسم تو معرفه غوندلی د شي یا معرفه وی یا تخصیص شوی به مبتدا وی اس داینون چې کیم دا اسم ده نو اسم مبتدا کې د لاشي صلاحیت لري و جار مجرور خو په خپل اتشي صلاحیت یا نه لري په بل تشي پر تړل شي نو داینون دا مبتدا مؤخر وعليه جديد اغه ظرف مستقر او ثبت عليه ثبت فعل پر متعلق کا عليه جار مجرور متعلق ش په ثبت
فعل پر ثبت فعل سره د ضمیر فاعل سره د خپل متعلق دا جمله فعلیه خبریه شله و خبر مقدم شه دینون مبتدا مؤخر سره د خبر مقدم دا جمله اسمیه خبریه شله معطوف علیه سره د معطوف دا جمله معطوفه شله مضاف الیه شله د نحو مضاف سره د مضاف الیه خبر د مبتدا محذوف مثاله یا مفعول به د اعنی فعل لپاره سوچ میں ورسه ده بسم الله الرحمن الرحیم وقد تكون بمعنى الباء نحو مررت عليه بمعنى مررت به دا د غلا یوه معنا پرین تیره شوه د استغلا وله ونن یې دوامه معنا دغه کوي چې کله کله وقد تکونو و کله کله وي تکونو شه ضمیر د هغه مرجع دو غلا یعنی دا تکونو شه چې کوم ضمیر د هغه حیا ده یکونو یکونان یکونون تکونو واحد مؤنث غیب ضمیر ده پشه نو دغه دا مطلب شو چې نو دغه غلا مرجع چې دو اسم نه ده دغه غلا نه حرف مراد ده و حروف چې سمرا دي جمله حروف هغه مؤنث دي کلا کلا وی غلا په معنا ده با و هغه با مستو سویلی وا چې با پهلا معنا با برای الساق از دغه غلا چې په معنا ده باوی به دغه شی دغه بعد الساق معنا وی په واسطه د لقب به الساق دوه معنی وکنه مررتو بزیدن حقیقی و مجازی وی کنه به داون ایوه مثال داغو حقیقی ولا و ایوه مجازی و مررتو بزیدن شا و کلا کلا وی غلا په معنا ده با نحو لکا مررتو ترشل ز غلیه په د بونده بمانن په معنا ده مررتو به ترشل ز د د سره به مررتو به هغه مررتو به زیدن شه تفصیل ویلاو کنه چې ز ترشل په داسې زوی چې هغه زوی زید تا ورنږدې او ټیکلا به وخت تفصیل شنسی با برای الساق تو کلا کلا وی غلا په معنا ده با یعنی دا پارین معنا خو تیرا شلا د استغلا ولا چې هغه استغلا شه میر د اوپر یا پر یا د بلندی د علو مراد میرزنه خوسته و دنن چې دو داغه د په معنا د با دروشي و منای وی د اغبا الساق ولا لکه تیرشل زپ د بنده منای دادو چې تیرشل زپ د داسې زوی چې ازوی د تا ورنږدې و شا اسوی ترکیب ته توجه وکړه وقد تكونو بمعنى الباء واو استنافیه دا واو استنافیه یعنی دا نوې جمله ده قد برای تقلیل په فعل مضارع شه تكونو فعل مضارع دو کنه کان مزیدو تكونو فعل مضارع دو یکونو واحد مذکر غیب نہ گردان شیری شی یکونو یکونان یکونون تکونو تکونان یکن یکن نو دا د صيغه واحد مؤنث غائب فعل ناقص هيا ضمیر پشه مستتر مشتو سویلی وی کنا چې په مضارع شه 15 صيغه دي چې کیمه شه لام کلمه بنده پیش وی په هغه شه ضمیر مستتر وی نو دا د واحد مؤنث غائب ولا صيغه د واحد مؤنث غائب ولا ضمیر تشیدا هيا تكونو فعل ناقص هيا ضمیر په دشه مستتر هغه د فعل ناقص اسم اس افعال ناقصه دوا شینا غوړي یو اسم غوړي یو خبر غوړي اس بمعنى الباء دغه نه خبرو ته جوړای با حرف جار معنا اچھا ادغه ټوکړه معنا وسوي ادغه فکره بمعنى الباء په معنا د با اس په معنا د با یعنی با کے معنی کے ساتھ
या बा के मानी में एस दा मुरक्कब इजाफी शकना मुरक्कब इजाफी तर्जुमा पे का के की सरा केजी बा के मानी में नो द माना लफ्ज से दा मुजाफ था अल बाए दा मुजाफ इलैहि दा اغراب دیر په داتو سول شستانه سوقيات پر اب پلیکیا معنا الباء ها با حرف جار معنا مضاف الباء مضاف الیه مضاف مضاف الیه چې غاټ شي دا مجرور دی با جار مجرور ظرف مستقر خبر د تکونو فعل ناقص خپل اسم و خبر سره ملاو شو جمله فعلیه خبریه دا ظرف مستقر तब मिश्तों से यो शाई योस्त दा से तरकीब में ऐसा रसा करा था यह में शेबे फेलुता योस्त ओलिया में फेलुता योस्त फेल का मुजारे होता वो से का मजी होता वो से तो मर्जी दो वो जुमले मुराद तवे गोरे वो शेबे फेल तशाई दी इसम फाइल इसम मफऊल इसम तफजील सिफत मुशब्बहा ظرف مستقر و مشتو سبتا یستو مقدر خو ایسی دخ ترکیب بنده مشک کئی چلاند یو یای چونکه اغا یغت تو سے اس مشک بشه شوا دا بشه پخو استا چه ظرف مقدر شوه ثابتون یا ثبتا یا یثبتو یو شایو ترو بوسه تر پارین پر پارین میں غلط سطح سے موجود دون غلط سطح اسم مفعول نو تر یستلو و اس دینا بعد ایوامین دا ترکیب مشتو سے ظرف مستقر ول چکائی بے صرف ظرف مستقر چیت کی بس با حرف جار و مان الباء مضاف مضاف الیہ جار سرد مجرور داغا ظرف مستقر سے خبر دے تکونو فعل ناقص سرد خپل اسم چہیادا و سرد خبر جملہ فعلیہ خبریہ پیش رو صدق دی رسا نحو مررت علیہ بمعنى مررت به نحو مضاف مررت فعل ماضی معلوم صيغه واحد متکلم نو مررت چش دغه فعل با فاعل غلا حرف جار بمعنی با اغه با چې د پر د الساق تو یعنی غلا بمعنی با برای الساق ها ضمیر مجرور متصل دای مجرور جار مجرور وہی مشتوں سے متعلق کئی ظرف لغو موجود دا پا جملے سے فعل مررتو یعنی غلائی ہے جار مجرور وے متعلق کے پا مررتو فعل پرے بیاوے مررتو فعل سرد خپل فاعل سرد متعلق داوے جملہ فعلیہ خبریہ شی خود داوے ذوالحال لغی تمیز دے ذوالحال نوم ورکائی بیا دبل فکر تروشا با حرف جار معنی مضاف اس دوزیشه دا معنی لفظ چی دا یہ جملہ فعلیات اور مضاف کرا دا نو مضاف الیہ ہے چی دو اغا اسم آکے دلاشی وہ جملہ آکے دلاشی بیاوتا گوری با حرف جار معنی مضاف مررتو فعل با فاعل با حرف جار ها ضمیر مجرور متصل جار مجرور دا متعلق مررتو فعل پرے یعنی ظرف لغو پرے فعل سرد فاعل سرد خپل متعلق جملہ فعلیہ خبریہ اشلا مضاف الیہ اشلا دے بمعنى مررت به جملہ فعلیہ خبریہ اشلا او دا مضاف الیہ اشلا دے معنی اس معنی مضاف سرد مضاف الیہ ہے دا مجرور دے باجار جار مجرور پا گاڑا دا ظرف مستقر ش اس پہ ظرف مستقر مش بدوزوی پرشدی داغا دے میجا حال ش اب پہلا جملہ چی دو دے ذوالحال و دغینا حال جوڑ ش از ذوالحال سرد حال دا دوڑا مضاف الیہ شل ذوالحال و حال سره چې ګډ شل دا مضاف الیه شه د نحو بیا هغه غوند نحو مضاف سره د مضاف الیه خبر د مبتدا محذوف دا خبر د مبتدا محذوف چې مثال هو دا